السلام علیکم and welcome to the Irvi Academy. د انګلیسي ژبې د خبرو کنورسیشن په کورس کې به نن موږ د دکاندار او پیرودونکي یعنی اغوستونکي ګاګ په منځ کې خبرې زده کوو. موږ په خپل هر ورځ ژوند کې بازار مارکیټ ته ځو او هلته دکاندار سره خبرې کوو. نو موږ څنګه کولی شو چې دکاندار سره په انګلیسي ژبه کې خبرې وکړو؟ هغه خلک چې په بهر هیوادونو ملکونو کې ژوند کوي د هغوی دپاره دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده، بلکې د انګلیسي ژبې د هر زده کوونکي دپاره دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننی درس شروع کړو. کسټمر دې ته بایر هم ویل کیږي. د دې معنی ده مطلب یې دی اغوستونکی، پیرودونکی، ګاګ. هغه کس چې هغه سودا سامان اخلي د دکاندار نه نو هغه ته ویل کیږي کسټمر. دویم کس دی شاپ کیپر. دې ته سیلر هم ویل کیږي، خرڅونکی یا دکاندار. دکاندار ته ویل کیږي شاپ کیپر. نو دا بره چې کوم خبرې دي دا د ګاګ دي چې کوم اغوستونکی دی، او لاندې خبرې دا د شاپ کیپر دي، د دکاندار دي. نو کسټمر ګاګ خبرې کوي دکاندار سره. دکاندار ته وایي السلام علیکم، هاي. دکاندار ورته وایي وعلیکم سلام، هیلو. دکاندار ورته بیا وایي شاپ کیپر ورته وایي ویلکم، هاو کین I help you. ښه راغلاست، زه ستاسو څنګه مرسته کولی شم؟ ویلکم ښه راغلاست، په خیر راغلی. How can I help you? How can څنګه کولی شم I زه help you ستا مدد مرسته. کسټمر ګاګ ورته وایي I'm looking for tea leaves. What kind of tea do you have? I'm looking زه ګورمه لټوم for tea leaves چای ته وایي tea. leaves پاڼې. زه د چای پاڼې لټوم ګورم. what kind څه قسمه of tea چې do you have تا سره دی. زه د چای پاڼې په لټه کې یم، تاسو کوم ډول چای لرئ؟ تاسو سره کوم قسمه چای دی؟ زه چای ګورم نو تاسو سره کوم قسم چای دی؟ نو شاپ کیپر دکاندار ورته وایي We have many varieties here. Green tea, black tea and herbal tea. مونږ دلته ډیر ډولونه لرو، سبز چې یا شین چې، تور چې د ګلونو یا د بوټو چې. We have مونږ سره دي many ډیر varieties قسمونه ډولونه here دلته. Green tea شین چې یا سبز چې، black tea تور چې and herbal tea او د بوټو چې. نو کسټمر ګاګ ورته وایي I love green tea. What brands of green tea do you have? I love green tea. سبز چای زما په زړه پورې دی، تاسو د سبز چای کوم برانډونه لرئ؟ I love زما خوښ دی، زما په زړه پورې دی. green tea شین چای یا سبز چای. What brands کوم برانډونه. برانډ هغې ته وایي چې کوم ځای کې یو څیز جوړ شوی د کوم ځای برانډ دی، چا جوړ کړی دی. of green tea د سبز چې د شین چې do you have تاسو سره دی، تاسو سره کم برانډونه دي، کم قسمونه دي. نو شاپ کیپر ورته وایي، دکاندار ورته وایي we have green tea from China, Japan and Pakistan. This Chinese green tea is very popular. مونږ د چین، جاپان او پاکستان سبز چای لرو، دا د چین سبز چای ډیره مشهوره ده. We have مونږ سره دي، مونږ لرو green tea سبز چای یا شین چای from China د چین، جاپان and پاکستان او د پاکستان. This Chinese green tea دا د چین سبز چای is very popular ډیر مشهور دی. دا یو ورته وښودو چې دا د چاینا د چین سبز چای دی او دا ډیر زیات مشهور دی. کسټمر ورته وایي، ګاګ ورته وایي اغوستونکی How is the quality of this tea? د دې چی کوالټي څه ده؟ کیفیت یې څنګه دی؟ د دې چی کیفیت څنګه دی؟ How is څنګه دی د کوالټي کیفیت of this tea د دې چی، د دې کوالټي څنګه ده؟ شاپ کیپر ورته وایي This tea is very aromatic and fresh. All my customers love it. دا چای ډیر خوندور او تازه دی، زما په دکان کې ټول پیرودونکي د دې چای څخه مطمئن دي. This tea دا چای is very aromatic ډیر خوندور دی
and fresh او تازه دی. all my customers زما ټول اغستونکي love it دا خوښوي. نو کسټمر اغستونکي ورته وایي how much does this tea cost؟ how much څومره does this tea cost؟ د دې چې بیه ده، قیمت د دې چې بیه د دې چې څومره ده، څومره قیمت د دې یا څومره بیه د دې کاسټ وایي بیې ته. یا تاسو چې د کوم څیز قیمت تپوس کوئ نو د ټي د چی په ځای به بیا هغه استعمالوئ. لکه مثال په طور باندې ته مڼې اخلي یا دغه شانتي سبزي اخلي، فروټ اخلي، نو بیا به د ټي په ځای د چی په ځای باندې بیا هغه یادې how much does this apple cost؟ یا چې کوم څیزونه ته اخلي. یا what is the price of this؟ د دې قیمت سره what is the price of this؟ شاپکیپر ورته وایي the price of tea is 250 افغاني. the price of tea is 250 افغاني. د دې چې بیه 250 افغانۍ ده. یا تاسو ته داسې ویلی شي په ډالرو کې ته هم ویلی شي چې $5 یا $10 یا که په پاکستان کې نو پاکستانی روپیز کې ته ویلی شي 250 پاکستانی روپیز. نو په دغه طریقه باندې تاسو ته د هغې کرنسي ویلی شي. کسټمر ورته وایي 250 افغاني. is this tea made of gold؟ 250 یا 250 افغانۍ آیا دا د سرو زرو چای دی؟ مطلب دا خو ډېر زیات ګران دی. نو شاپکیپر ورته په خندا باندې وایي laughing means خندا. no but it's imported from China, its quality is worth more than the price. په خندا سره ورته وایي نه دا د چین څخه راغلی دی، د دې کیفیت د قیمت څخه ډېر ارزښت اهمیت لري. مطلب د دې چې کوم کیفیت دی هغه د دې قیمت نه زیات دی، د هغې اهمیت ارزښت د هغې نه زیات دی. no نه but خو it's imported دا راغلی دی from China د چین نه راغوښتلی شوی دی. its quality د دې کیفیت is worth ډېر دی، ډېر اهمیت والا دی، more than ډېر زیات د پرایس د قیمت نه. دلته دا 250 افغانۍ 250 افغانۍ که تاسو ته په انګلیسي ژبه کې شمیرې نه درځي نو د دې په باره کې یو ویډیو مونږ اپلوډ کړی ده، په هغې کې مونږ شمیرې ذکر کړي چې تاسو شمیرې څنګه یادولی شئ نو هغه ویډیو تاسو کتلی شئ د هغې دپاره. نو کسټمر اغوستونکی ورته وایي please make it a little cheaper, I'll bring you many customers. مهرباني وکړه لږ ارزان کړئ زه به ډېر پیرودونکي درته راولم. پلیز مهرباني وکړه make it دا جوړ کا a little cheaper لږ ارزان. I'll bring زه به راولم you تا ته many customers ډېر اغوستونکي. دا چیرې ته ارزان که نو زه به تاله نور کسټمرز نور اغوستونکي هم راولم. نو شاپکیپر دکاندار ورته وایي اوکې صحیح ده ټیک ده. I can reduce it to 220 افغاني but only for you. ښه زه کولی شم دا 220 افغانۍ ته راکم کم خو یوازې ستاسو دپاره. اوکې ښه صحیح ده. I can reduce زه به دا راکم کم it دا to 220 220 افغاني افغانو ته but خو only for you صرف ستا دپاره only صرف for you ستا دپاره. کسټمر ورته وایي ګاهک ورته وایي اغوستونکی that's great ښه خبره ده دا ډېره ښه خبره ده. I'll take it زه به دا واخلم. Do you also have sugar؟ ته شکر یا چینی هم لري؟ ځینې خلک ورته شکر وایي ځینې ورته چینی وایي. تا سره شکر یا چینی شته؟ ښه خبره ده زه به دا واخلم. آیا تاسو شکر یا چینی هم لرئ؟ نو شاپکیپر دکاندار ورته وایي yes آو we have sugar from Pakistan and Afghanistan. Which one do you want؟ مونږ سره د پاکستان او افغانستان شکر دی یا مونږ دا لرو، تاسو کوم یو غواړئ؟ yes آو
We have موږ سره دي sugar چینی یا شکر from Pakistan and Afghanistan د پاکستان او د افغانستان. Which one کوم یو do you want تاسو غواړئ؟ نو کسټمر ورته وایي ګاهک ورته وایي اغوستونکی give me مال راکه د افغان sugar د افغانستان شکر یا چینی. I love my country زه خپل هیواد خپل ملک سره محبت لرم مینه لرم. یا داسې ویلی شي چې مال د پاکستان give me پاکستانی sugar مال د پاکستان sugar چینی راکه. I love my country زه د خپل هیواد سره مینه لرم. نو شاپکیپر دکاندار ورته وایي The tea costs 220 افغانی and the sugar cost 80 افغانی total is 300 افغانی. د چای بیا 220 افغانۍ او د شکر بیا 80 افغانۍ ده ټول 300 افغانۍ شوې. د ټي کاست د چی قیمت بیا 220 افغانۍ 220 افغانۍ ده ان او د شوګر د شکر چینو کاست بیا 80 افغانۍ 80 افغانۍ ده ټوټل is 300 افغانۍ ټوټل 300 افغانۍ شوې. کسټمر ګاهک اغوستونکی هغه gives money روپۍ پیسې هغه له ورکوي. څه ورته وایي here you go دا پیسې واخلئ. شاپکیپر دکاندار ورته وایي thank you مننه enjoy tea د خپل چی څخه خوند واخله. کسټمر اغوستونکی ورته وایي thank you goodbye مننه د خدای په امان د الله په امان. شاپکیپر ورته وایي goodbye د الله په امان come again نور هم راشئ بیا هم راشئ. دا و د دکاندار شاپکیپر او د کسټمر د اغوستونکي په منځ کې په انګلیسي ژبه کې خبرې. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. زمونږ د کنورسیشن د خبرو اترو نورې ویډیوګانې په دې کورس کې اپلوډ شوي دي. هغه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ. که ویډیو ستاسو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.